پاکستاني ریاست دا یو نشن سټیټ غربي ریاست ده. دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول میراث ده، کوم چې الله تعالی د هغه له قوله حکایت کوي. وایي دې منافقینو به ویل لئن رجعنا الى المدینه، که موږ بیا مدینې ته واپس شو، لیخرجن الاعز منها الاذل، راوبه باسي دا شریفان چې هغه د مدینې اصلي خلک ول، دا ذلیلان چې هغه د مهاجرینو ته خطاب کول. نعوذ بالله من ذلک. دغه د منافقینو نظریه د پاکستان د اوسني ریاست بالکل عملي کړه. 40 کاله وروسته هغه مهاجرین چې هغه د کمونیزم په خلاف باندې د اسلام د قایمولو په خاطر هجرت کړی وو، هغه په بد حالت په سخت ژمي کې په سخت اقتصادي شرایطو کې دوی له خپل وطن نه وشړل. دا د عبدالله ابن ابی ابن سلول ریاست ده، دا اسلامي ریاست نه ده، دا یو فرعوني ریاست ده. د فرعون له حاله الله خبر راکوي، ان فرعون علا فی الارض، وای فرعون په ځمکه کې تکبر کړی و، وجعل اهلها شیعا، د ځمکې خلک یې ټوټې ټوټې کړي ول، ویشلي ول په قومونو په ولسونو. یستضعف طائفة منهم، یو ډله به کمزوري کوله، منهم د دې خلکو، یذبح ابناءهم، یغو بچان به مړه کول، ویستحیي نساءهم، یغوی ښځې به ژوندۍ پرېښودلې. انه کان من المفسدین، دا یقینا و له جملې د فساد کارانو. پاکستان کې اوس همدغه وضعیت ده. هلته د وزیرستان، د بلوچستان، د باجوړ دا ټول ذلیل دي، سپک دي، هغوی مړه کېږي، هغوی بندیانېږي. خو بل یو محدوده ډله ده چې هغه په دې پاکستان باندې حکومت کوي، خاص فرعون او د فرعون هغه حامان و قارون دا خلک. پاکستان قدرمنو دا د مسلمانانو د کور په نامه نه دی جوړ شوی، دا د مسلمانانو تجزیه په نامه باندې جوړ شوی. که چېرته بر صغیر نه وای تجزیه شوی، هلته به تقریبا د مسلمانانو فیصدي 43% وه. اوس چې مسلمانان تجزیه سو، دا 3 ټوټې سو، یوه حصه په هند کې پاته سوه، یوه حصه بنګلادیش کې پاته سوه، یوه حصه په د اوسني پاکستان کې. دلته اصلا دا د مسلمانانو تجزیه لپاره پروګرام و. هندوان په خپل حال پاته سو، سیکان په خپل حال پاته سو، مسلمانان 3 ټوټې سول. قدرمنو د پاکستان ځینې ظلمونه به د دوی په دا 80 کلن تاریخ کې بیان کړو. تقریبا د دې ټول عمر دا 80 کاله کېږي چې دا پاکستان جوړ شوی. په دې 80 کاله کې دوی څومره ظلمونه کړي. اول مخکې ویل چې پاکستان اصلا 2 برخې وو، یو شرقي پاکستان بنګلادیش او بل غربي پاکستان د اوسنی. دغه اوسنی پاکستان له شرقي پاکستان سره یو ډیر تبعیضاتي او په اصطلاح د دوبنو د زامنو معامله غوره کړه. ژبني تبعیضات یې هغو سره وکړل. د پاکستان رسمي ژبه یې اردو کړه. حال داسې بنګالي هغه په بنګلادیش کې 43% خلک ول هغه ژبه له رسمیت نه وایستله. سیاسي برخه کې چې هلته به چېرته کوم کس دې ته معلوم سو چې دا په انتخاباتو کې اکثریت وړي، هغه به یا وژل یا به بندي کول یا به محدودیتونه پرې لګول، لکه مجیب الرحمن او داسې نور. په اقتصادي لحاظ باندې د بنګلادیش ټول سرمایه دا به دغو فوجانو راوړله، د خپلو خواهشاتو مطابق دا به مصرفوله. دغه تبعیضات د دې نتیجه سو چې په 1970 کې بنګلادیش خلکو بنګالیانو قیام وکړو. د سختو جګړو نه وروسته پاکستان فوج ته شکست ورکړو او بنګلادیش یې آزاد کړو.